الصالحین حدیث نمبر دے دیرشم 30 نمبر حدیث دیرشم او باب الصبر دے وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صہیب رضی اللہ عنہ چویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان ملکن فی من قبلکم وہ یو بادشاہ مخ کے زمانوں کستا سنا پوخانو زمانوں کی یو بادشاہ وکان له ساحر او دا غد پر یو جادوگر چاغنه به د جادو کار غستا فلما کبرار کله چلوي شو بوډا شو مان دا جادوگر کمزور شو بوډا شو قال ان وی دا بوډا للملک بادشاہ تھا انی بیشک از چما قد کبرتو تاخیز بوډا شوی ما زما اډو کی کمزوری شوی دی بوډا شوی ما نو فبعث الی غلاما اعلمه السحر نو الیگا ما ته یو غلام یوالک چې زه اوخه مغه علم د جادو چې جادو ضایع نشي ولی کزم مل شما او چا زمانه علم زده نه کو دا بیکار پاتې شي یو خيار ذهین او قابل الک ما ته ولېګا چې جادو ته خیمه فباسان الیگا بادشاہ الیه دا جادوگر ته غلامن یوالک ټول نو خيار او ذهین الک او ته ولېګا يعلمو جو اخد تجادو وکانا او دا فی طریقی او دا غالک چه پلار دا کی کل بچتا راہبن یورا کل بچت دا غالک تلو پلار کی یو راہبو راہبن یو راہبو راہب چاہتا ہوئی دی عیسائیانو مشر دا دی عیسائیانو یو عالم دا لکه د مسلمانانو مشر عالم تسوی مولانا سے نو اغی خپل مشر تسوی راهب وي نو دا غالب بچته جادوگر سره نو پلار کې یو راهبو دی سایانو مشر عالم هغه دا غصب الک کله کله کې ناشته ده فقعد نو کې بناسته ده دا غالک الیه دا راهب سره وسمع کلامه فاعجبه او وابه اورید اغالک خبر دا غرائب فاعجبه نو حیران بیک اغالک لرا دا چه خبر بیتی واردی چه اغالک با دا غد خبرون متاثر شو الک ذهن دیر تیزی دیر زر تیاری خواه ذکر دا حافظه اغا تیزی دا پسر نور غمون نئی دی چونو دا طالب پسابا تش دا یو غمی بیا جاغا علم نرسو پړګه وتړي ها دستار بندي وشي نو لز شلو غیمه ور پسر شي بیا یا به بیان کې آیا بینه کې ټول خلق خفا کني کې الله پیغمبر خفا کنه اوس بس کې خلق له به چلو ورزي کنه ها بیا نور مصائب سره مبتلا شي بیا وکانا اذا تسائرا مر بالراهب وقعد الیه خلق ځان د نور نو لانجی پیدا کړي بیا ته علم کار پاتې شي وکانا او دغالک ذات السائرا کله چې راته بدغه الک ذهین او خيار ساحر تا چې جادوګر ته وکړه راته نو مرته ریدوا بالراهب پر راهب باندې پدغه د عیسایانو په مشر باندې وقعد او کیناسته د بلې دا سره فایزا تا نو کله چې راغی نو چاغه سره باکله کې نازه په دې کې به وخت ډیر ولګیدا نو ساحر سره لغوندي ورستو لاړې چې کم ټیم به او تیار کړو دا ټیم نه با لکه بازي الکانی ماجیګر ته چې مې راځي یا بل ټیم راځي نو موږ له یو ټیم خاص کو چې په دې ټیم راځه نو د کو نه وروځي د وخته خوځې به مصری خانه کې ساری کله یو چا سي ساری کله بل چا سي ساری چې راځي شپږ بجې نو کور هغه وی ز جمعه ته بدلې موږ ز کور به نن رانه غینو په دې طریقه باز خلک اساری یو ها غلط کاونم بیا کوي فاذا ات الساحر کله چې راغې دې ساحر تا عربغه ساحر تا نو ضربو نو واغلرا شکل ساحر تا راغې نو لیټ راغې نو هغه وه په دې نا وخت باندې چې ورنا وخت راغی فشکا الا ذالک الى الرائب
نو ګیلو کلا دغه لکه د وهلو ال الراهب راهب تا چالک ډیر تنگ ش په وهلو باندې نو راهب دې ګیلو کلا چې دلته کې اشاره غما نو د جادوګر سره نا وخت لار شمه نو هغه بیا وایي وقال انوی راهب طریقو تفسیر کړه اذا خشیت الساحره کله چې تیاریږي د ساحر نه په وهلو چې نا وخت زی نو فقلت توا ساحر دا حبسنی علی یسار کړو مال رزما کور کې سکار مارو ز باغی سال شوی مزه ک پټیم باندې رانه لما کاونو غور وخت یارا کدی کاونو ته ګور خدای شته کده اوسګار شي د کو نه اوسګار شي د کور نه بزان اوسګارې اله بکار کیږي کوته د کور کارون نه دي نو کور کار نه سوق نو د کور کار نه اوسګاریږي حبسنی علی چې سار کړو مال رزما کور کې سکار وای باندې ساروم زکه سبقتنا وقت عالم و اذا خشیت او ته چکل یریږي اهلکا په خپل کور به او چې کور د کنا وخت دی چې ته ول نه وخت علی نو کور کې وایا فقل وحبسني الساحر چې سار کړو مال جادوګر مولي چې وی سار کړو منو چې د کور نه د استاد سره زین اور توا کور کې سکارو ځکه وخت عالم او چې بیا واپسېږي ساريږي ما سره زیو نا وخت کور ته رسېږي نو چې کور والا ته وی ولې نا وخت راځي نور توا د جادوګر عالم سره مولي صاحب سره سارو ما ځکه نا وخت حالان کې مولي صاحب وختي رخصت کړي مولي صاحب خو بیا 15 یا 10 منټه ټیم اخري باز یا لکان راشي راشي ګرځي په مصری خانو کې یو ځای بل دی یو 15 منټو راکاره شي منګو ځه خدانو فبينما هو على ذلك اذا تعالى دابه عظيمه اوس یو بل مسله منستراله هغه ذکر کړي نو یو ټیم دغه شو دا وخت لري دا په دې باندې دالک و خراب کی نو بیا چې اخر وخت بیا ارمان کوي وای هاي هاي طالب ګری خزمانه وا اسمه وخت یې کړی یو ځای بل ځای وخت یې کړو کما علم کړی وې زبخ عالم وې خبم مدرس وې قران او سنت مې خبر لالم وې دا زما دا پلانې مولانا صاحب زما هم عصرو اواز اوس مې کنه دا زمنګ مل کړو خبر چون کې د علم کو منګ علم پر خور راځوي اوسم کنه چې چا علم پر خیره بیا افسوس وکړي ها علم پر خودل خکار نه دی نو فبینما هو خپل کار بم ک علم جو کو به خپل کار د علم هم نه پرې دی فبینما هو ابګورا کته سوق نشته اس سوق دی نه بز یخفش په بز باندې مشهور بز ته وای پستا پس پیژنې پسکوره راغله بچا علم نه حاصلاو د نحوی عالمو چا به علم نه حاصلاو یا به علم حاصلون کی دا وخت دا سره سوق نو دغه ځای کې پالي بدبخت غری کی دا ځای کې سو علم نه حاصله یا با دا سو نو چا به علم نه حاصلاو او هغه نحو ذکر وا او هغه وی کدا ز تکرار د دینو کوم درس نو کوم دا خو زمانه بیا یریږي نو هغه مخه ته پیسو تاړه او غیا به توا چولا او دې به شروع شو د نحوی کتابونه به شروع کړو زبر نه ویلا هغه لګیا نو کله کتا سو خیال کړي دا پیسکوله چې خوراک تاسو کله زبردست چلو کو ناغه به خپو نه شوي ورکه بیا رسان نه بیا به رسان نه کا ناغه بیا یو ترشو نه وک کنه د دې به دې بیا پوه نه شي بیا رسان نه په دې نو ته وایم نو زمنګ شیخ صاحب رحم الله وی چې هغه په دې علم په ویلو پستا هغه دوره د نحوی امام وګرځیدا او مشهور شو اغفش چاغه د علم پوجا د نحو پوجا مشهور شوی او د سره وجنا دا پیس پوجا نو داغه لقب شو بزی اغفش ته ځکه وای ها چې چاته علم نه حاصلاو نو پیس کولې به ځان ته وتاړو او هغه به غیا واچولا نو چې کله باغه غیا خورلا
نو هغه یو پرشن راغوي په نشه بیا د ځنه او الحمدلله زنانم زکای ناری نم زکای خوز د وینا ضرورت پکار دی چې وینا وشي فبينما هو على ذلك اذا على دابه عظيمه فدا وقت دا وقت تیرې دو وی فبينما هو نو پدا وقت زروانما على ذلك پدا طریقہ اذ اتاکل چرال على دابه عظيمه پیو غټو زناور باندې چلار کی پروتو ز تیرې دم یو زل لمورات لمبا یو زل پلار کې غر زناور پروتو چې خلق و پاغلار نه ته داغه زناور د یری د وجنا قد حبست الناس اجتا کی بند کړوا دا زناور خلق لا خلقي بند کړو ولی پاغزه خلق نشتيري دي د وجد د زناورنا فقال نبي ديالك اليوم ننزي اعلم زخپوي زان پويكم الساحر افضل امراي افضل زبنن خبو شمنن د پوي مقدا فضل کیوي نن به ما تخبطو لګي چې ساحر افضل او کراهبا چې په دې دوړو کې کم یو بهتر دی عالم او کو راهب او کا ساحر فاخذان راوي غصا دغه الک حجرن یو کان لرا حجرن یو کان روا غسیدا فقال ان وی الک اللهم اي الله ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر کچرتوی حکم د راهب عمل د راهب احب در خو الله اليك تا من امر الساحر د عمل د جادوګرنا الله کتا تا کم یو عمل ډیر خوخوي نو فقتل هذه الدابه نو اوجنا زما په دې کانی باندې دې دابه لرا الله چې کم یو تا ته ډیر خوخوي فراهب کې یا په ساحر کې وی وجنا په دې کانی چې کم کانه ز گزارم حتا دا اوجنا ها په دې کانی باندې دې دابه لرا الله دا به اوجنا چې کم تا ته خوخوي کراهب خوخوي او که ساحر خوخوي خدا زناور ملکا اوجنا پوښتو د کانی زما چې لارم ته خالی شي او ماتم پته ولګي کم یو به تر دي حتا تر دي يمزي الناس چې تیرې د خلق فرمان وشتو د الک دغه زناور لرا فقتلها درندو یازمره ورڅ چو نو وی وش نو قتل ک اغلرا ومزناس اغزناوری وشتو او هغه منشو ومزناس او روان شو خلق پاغلا لار خالی شو ومزناس او روان شو خلق تراتب خلق فاتر راهبان راغ دغالک راهب تا ذکر راهب سے مشورم وا راهب سره ډیر وخت فاسدل کې ناستلمو خو صاحب د بازګه ته چې بادشاہ لګنو د بادشاہ د حکم وجنه راهب ته وتا واخبره نو خبر ورکو دغه راهب ته وقالا چې دا خدا چلو او ما زناور اوشتو زناور می فقال نبی هغه تراهب اے بنیا او بچر ګوټیا انت اليوم افضل تنن نظر ډیر غوړی زمانہ اے بچیا یا بنیا او بچر ګوټیا تو زمانہ غوړین قد بلغ من امرک ما ارا وتاکیر سیدلې دا مقام تر سیدلې شزلان امر سیدلې قد بلغ ارسد من امریکا تکارستانا اغه مقام ستا اغه اراچ زنوینم ځانلا ته اغه مقام ته ارسد چا مقام لا ځان نوینم او چت مقام ته خصتب وانك ستبتلا خو یقینا ته زرد ته مبتلا کړي په ډیرو امتحان نو سره او زه پتا امتحان کولی شي وانك یقینا ته چې ستبتلا زرد تبا په امتحان کې واچولې شي خو فإني بتلیتا نو کتر اگر کې شي په امتحان کې نو فلا تدل علیا نو تم خیا ما چاته هو ستانه مول ډیر امتحان لا غسته کیږي
وګوره یا ساته چې په امتحان کې راګیر شنو خلکو تمام مخایا د خلکو نه پټه ما نامو ما استاد راهب دی وکان الغلام او غلام یبرئ لك ما ولبرسا چې جوړو به مادرزا دلون او برګه مرز مادرزا دلون او برګه مرز به روغو ويداوي الناس یعنی داس به بس پس طریقه باندې نو ويداوي الناس من سائر الادواء او دوائی به ور کوله خلکو ټولو دوايان اې ټولو سيزونو علاج به کاو دغه چره چانه ذکرو رايمنا او علم ذکرو د چانه سائرنا او جادوگر دغه څه کوي دنم د ملي راځي لاسي جادوگر د پاولوگر به ګو دی مارته ګوره اې دا مار وداسي شي بیا بداسي شي زو اعظم او داوس هغه هدا ما تعلیم ورکدان دا ټول سحر او جادو ما پدیش کوي کې بنکه دا دوستر کولاو ما لری شي ګدا او زه پرانه دم دا وځو قرزو ما الکان یو خاطر خمنډه کی نا وجه بداسي کنده په ځاس لاس کی ته ما ززاد بل ما راول ته بلاس کېدا دا ټول سحر دی جادو دی په خپل سحر کې راشي او خلکو دا پالوګر ویې پالوګر کړه او هغه چې نو سو ګدی نو ته ولې ودرې کې طالب چنه طالب الله جن پالوګر ته ولا ځکه ماران نوښ کړو کې چوري مارانو فسمع دا معلوم به لیدلو طالب ما او مردان کې هڅه کتابونو په ستلیو ما هغه پانی سره دی خو زینو پایګ راځي په زینا طریقې خودلې حکیمانو تا پالګرانو هماران به پرې خودل وتا موږ او ته ولر زمام نیم غنټه خراب کړو دغه نه ما دا شنو لیدل کړه مالو چې بغیر غټ ماران دی او داخله نه چی فسمع جليسا جليس للملك كان قد عميا بس خلاص